شه درته وایم مخکې شه مهرباني زه پوه شوم چې سلامي دې وهله امیر صاحب دا هغه غریب مامور دی چې پوره 3000 افغانۍ رشوت یې نوش او جان کړی دی خو نن د ټکان خپرونې پولیسان وتوانېدل چې دا غل ونیسي خو نو تا ته مې راوستم ملا دې ماته شه شرمېږي نه چې رشوت اخلي او هغه هم 3000 افغانۍ امیر صاحب زه دا منم چې ما غلط کار کړی ما باید رشوت نه وای اخیستی خو تاسو هغه لوی رشوت خواره ولې نه نیسئ چې دا واله رشوت خواره نیسئ چپ هر یو رشوتخور خپل ځان ته مقام لري ته په دې کې څه د ویلو حق لري سلام علیکم امیر صاحب وعلیکم سلام زم څنګه یادولم سړی مشه سب کینې قربان دا اوس مې یادولې عمر دې ډیر دی سربازه لا شم دا یو داسې یخ شربت راوړه قربان مننه امیر صاحب زم څنګه یادولم خیریت خو به وي نن سبا په دولتي ادارو کې دغه شان دي واړه رشوتخواره پیدا شوي ناځوانه څومره ډالر د رشوت اخیستي دي چې دوی راګیر کړی صاحب یو 3000 افغانۍ بدبخت انسانه زمونږ نام او نشان ته دې سپکاوی کړی 3000 افغانۍ چیرې چې تا په رشوت کې اخیستي دې باندې خو د مګه کوم کار نه کېږي په 3000 افغانۍ خو یې تا دغه مېرمنې سرخي او سفیده هم نه کېږي بدبخت انسانه امیر صاحب ما په 3000 افغانۍ نیسي او لوی رشوتخواره سترګې ګرځي دا د حیراني خبره نه ده بلا دې در باندې د همدې فساتي وغورځېږي ګورې دا صاحب ګورې دا هم یو لوی رشوتخور دی داسې رشوتخور چې لوی غرونه به یې د ستوني لاندې کوه چې یو امضا به یې کوله د میز په شر باندې به همدغه شان د شنو ډالرو باران و او تم راغلی رشوتخور او هغه هم د 3000 افغانیو دا نن سبا د دې څونه عزت دی په دې 3000 افغانیو باندې دی خدا او راستي که کور کې هم څوک قدر وکړي نو دا راته وایي چې زه تا نه چې واخلم ګناه واخلم او که ثواب امیر صاحب زه خپل ضمیر ته شرمنده یم ما باید دا 3000 رشوت نه وای اخیستی خو یوه لار راته وښیي څه چاره وکړو لاره مې تیاره درته کتلې ده ته باید سیده زندان ته لاړ شې ځکه چې په دې هېواد کې له لوی رشوتخوارو سره مذاکرات او تفاهم کیږي او ته نه د تفاهم وړي او نه هم د مذاکراتو زما زړه چې تا ته زه مسلکي ټریننګ درکم دخله خو د ضمیر نوم دې چې واغستو ته هېڅکله مسلکي غل کېدی نه شي ولې چې ما ته وګوره ما ته د دنیا ځمکې مې غصب کړي په میلیونها ډالر مې وهل کوم ایج ویم چې لاس هم چې شی راغلو موږ او اوس هم اوس خو په عزت کې ګرځي د دې نه زده که د دې نه واسکره راشه دا زندان ته بوځه رشوتخور دی رشوتخور نوم ته یې سپکاوی کړی مخکې شه رشوتخور 3000 افغانۍ پټې کړو